وروستنی اوریدونکی فضل الرحیم و چې د کندهار ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. لومړنۍ پوښتنه یې دا وه که چا یو عالم سره شخړه کړې وي، جومات ته راځي خو هغه پسې لمونځ نه کوي، مونځ د جومات نه بهر کوي، د ده لمونځ کیږي که نه کیږي؟ په لومړي سل کې خو باید تحقیق وشي چې د ستا او د دې عالم شخړه په څه باندې راغلې. که واقعا د عالم شرعي مشکل ولري، د رسول الله د سنتو پابند نه وي، یا په هغو اعمالو او کړنو کې گرفتار وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خلاف وي، د الله د دین خلاف وي، یا په خپل مانځه کې او قرائت کې مشکل لري، او ته پوهیږي چې زما لمونځ شرعا د امام پسې نه کیږي، نو بهتره دا ده چې دا امام د مسجد پریږدي او تاسو بل امام راولئ، هغه پسې اقتدا وکړي او لمونځ وکړي. او که مشکل په تا کې په خپله وي، امام ملامته نه دی، شرعي مشکل نه لري، نو بهتر او غوره دا ده چې بیا په خپله ځان اصلاح کړئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې هغه امام چې قوم هغه بد ګڼي، هغه امام چې قوم هغه بد ګڼي او دا د قوم لپاره امامت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د امام لپاره وعید بیان کړی دی. اما که په مقتدیانو کې مشکل وي، دوی دې باید ځان اصلاح کړي. او د روژې په مبارکه میاشت کې نفل بهتر دی که قضا. تاسو ته معلومه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې د یو فرض بدله به الله د اویا فرضو بدله درکوي، او کم نوافل چې تاسو کوئ الله رب العزت به د فرضو بدله درکوي. قضا خو هر وخت کولی شي، اما نفل چې د روژې په مبارکه میاشت کې دی، د دې بدله د فرضو بدله ده. نفل وکړئ او د دې ترڅنګ یو وخت دوه وخته قضایي که راوړئ، دا به هم غوره او بهتره وي. ایمل افغان و چې د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زما خاله دا نظر کړی و که الله تعالی زما مور ته شفا ورکړه او زما مور روغه شوه، زه به هر کال 10 روژې نیسم. ستا د خاله دا نظر معلق دی تر شرطه پورې چې هغه د مور شفا ده. که واقعا ستاسو نیاته او ستاسو د خاله مور ته الله رب العزت شفا ورکړي، نو ستا په خاله باندې دا لازم ول د هغې در ژونده پورې چې هر کال 10 روژې ونیسي. او که هغه روغه شوې نه بیا هم په دې روژې نشته، نو اوس چې وفات ده الله دې جنتونه ورکړي، دا روژې په دې باندې لازم نه دي، ځکه هغه معلقې وي د هغې تر شفا پورې. بل اوریدونکی ګل محمد و چې د بولدک څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زما مور ټول قرآن کریم نشي لوستلی، سورت یاسین، سورت ملک او د دې ترڅنګ نور سورتونه لولي، دا څنګه دي؟ په دې کې شک نشته چې د قرآن کریم د هر توري په بدل کې الله رب العزت لوستونکي ته 10 نیکیانې ورکوي. که څوک صرف الف لام میم اوی، الله رب العزت 10 نیکیانې ورکوي، ځکه الف بیل حرف دی، لام بیل حرف دی او میم بیل حرف دی. نو که څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ټول قرآن کریم ولولي یا زیات تلاوت کړي، اجر او ثواب یې ډیر دی. او ستا مور چې دا نشي کولی، دا ځانګړي صورتونه لولي، په دې کې شک مه کوئ چې الله رب العزت به هم ستا مور ته د هر توري په بدل کې 10 نیکیانې ورکوي. او بل دا چې د قرآن کریم ختم نه واجب دی او نه فرض دی. که د چا وس وي لوستل بهتره چې ختم یې کړي، او که وس نه چې څومره ولولي الله رب العزت به ورته اجر ورکوي. بل اوریدونکی مو شمس الله و چې د ایران نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زموږ امام غني دی او هغه امام په موږ باندې ټینګار کوي چې تاسو به زکات او سرسایه موږ ته راکوئ، او موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه غني دی، مالک د نصاب دی، زموږ سرسایه او زکات ادا کیږي که نه ادا کیږي؟
که زکات دی او که صدقې فطر ده دا فقیرانو او مسکینانو ته د تملیک په توګه ورکول کیږي چې یو فقیر او مسکین به د خپل زکات او د خپلې سرسایې مالک ګرځي. نو کله چې امام مالدار وي، مالک د نصاب وي، نو هغه ته د زکات په ورکولو کې یا هغه ته د سرسایې په ورکولو کې د قوم غاړه نه خلاصیږي، یعنې زکات نه ادا کیږي، صدقې فطرې نه ادا کیږي. او کله چې هغه امام په خپله په دې باندې پوهیږي چې زه غني یم، مالک د نصاب یم، هغه خپله باید د زکات د اخیستلو نه او د سرسایې د اخیستلو نه ډډه وکړي. همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 194 صفحه کې کتاب الزکات کې او بحر رایق په دویم جلد کې 256 صفحه کې باب المصارف کې او ابن عابدین شامی په رد المحتار کې دویم جلد کې 309 صفحه کې باب المصرف کې په تفصیل سره څیړلې ده. نو چې هغه مالک د نصاب وي، غني وي، ستاسو غاړې نه خلاصیږي، زکات مو ادا شوی نه دی، صدقې فطر مو نه ده ادا شوي. بل دا چې کله الله رب العزت هغه مصارف د زکات موږ ته په خپل کلام کې بیانوي، په هغو کې الله ملا نه دی ذکر کړی چې دا زکات او سرسایه به خامخا ملا ته ورکول کیږي. هو که مستحق و، فقیر و او مسکین و، د بل چا نه چې خپل زکات او صدقې فطر د امام ته ورکړي دا ستا لپاره غوره ده. اما چې غني وي بیا د غاړه نه خلاصیږي، نه د زکات ادا کیږي او نه د صدقې فطر ادا کیږي. وروستنۍ اورېدونکې خور وه، پوښتنه یې دا وه که یوه خور د خپلې مریضي نه غسل وکړي، یوه روژه ونیسي یا 2 روژې ونیسي، سبا ته یا ماښام ته هغه مریضي بیا پې راشي، دا روژې څنګه دي؟ د حیض یا د میاشتنۍ مریضي کمه موده 3 ورځې ده. که یوه خور د 3 ورځو نه کمه مریضیږي، هغې ته موږ حیض او میاشتنۍ مریضي نشو ویلی. او اکثره موده د حیض چې ده هغه 10 ده. که یوه خور د 10 شپو نه هغه طرف ته مریضیږي، موږ هغې ته حیض نشو ویلی، هغې ته مستحاضه ویلی شو. نو که داسې وه چې یوه خور په 9مه ورځ باندې پاکه شوه، غسل یې وکړه، سبا یې روژه ونیوله، یعنې 8مه ورځ یې روژه ونیوله، خو په 9مه ورځ بیا پې مریضي راغله، د 8مه ورځ چې دې کومه روژه نیولې هغه روژه یې صحیح نه ده، د هغې قضایي به راوړي تر 10 شپو پورې. اما د 10 شپو نه هغه طرف ته که مریضي په دې باندې راځي، هغې ته موږ میاشتنۍ مریضي یا حیض نشو ویلی، خپله روژه دې نیسي، خپل لمونځ دې کوي، هر وخت لپاره دې که دا مریضي یې دایمه وي بیل بیل اودس کوي. همدارنګه بله پوښتنه یې دا وه که یوه خور ټوله ورځ روژه وي، په 3 بجو کې 4 بجو کې د مازدیګر مانځه نه وروسته په دې باندې مریضي راشي، دا روژه خوړلی شي که نشي خوړلی؟ له صبح صادق نه وروسته یا د 2 بجو نه وروسته یا د 1 بجې نه وروسته چې کله د یوې خور میاشتنۍ مریضي شروع شي، نو په دې سره د همدغې خور دا روژه ختمیږي. نو د همدغې خور لپاره څکاک او خوراک جایز دی، امساک ورته ضروري نه دی چې دا مخامخا تر ماښامه پورې څه نه خوري، خو کوشش دې کوي چې دا خوراک او څکاک د نورو روژتیانو نه په پټه باندې وکړي. همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 209 صفحه کې کتاب الصوم کې الباب الخامس فی الاعذار په دې کې په تفصیل سره څیړلې ده. نو یوې خور باندې که د روژې په مبارکه میاشت کې د ورځې په ترڅ کې چې هر وخت وي په دې باندې مریضي راشي، په دې باندې روژه فاسدیږي او همدغې خور ته امساک لازمي نه ده چې دا به نه خوراک کوي او نه څکاک کوي، خوراک هم کولی شي، څکاک هم کولی شي، خو د روژتیانو نه به یې په پټه باندې کوي.